نوی او ماډرن دور هر شی بدل کړي. دا رقم یې زموږ د پښتنو لوبې هم د موږ څخه واخیستلې. د نن سبا چې کومې لوبې دي دا د خندا، د تفریح، د ورزش سبب نه دي، بلکې په دا کې کاروبار، سرمایه دارانه نظام او نفسا نفسي د لرې څه ښکاري. هغه مینه او محبت نه دی پکښې، خودغرضي پکښې ده، مفادات پکښې دی، خمار پکښې دی، کاروبار پکښې دی. دا یو زموږ کلتوري لوبې نه دي. کاکي یو داسې لوبه ده چې د تقریبا هر کشني به پښتون وطن کې کړي. دا کاکي نه څه پیسې غواړي، نه څه داسې یو خاص وخت غواړي. بس وروره یو د درختې شاخله دې راوشلوله، لرګی دې جوړه کړي او یو کاکي چاقو باندې د کور په یو چاقو یا چاړه باندې دې یو 15 انچه یو کوچنی لرګی چې دی هغه تراش خراش دی کوي او ودې سولوي. بس دا یې لوبه شروع. بیا نو که یو خواته ځوان یې، که بلې خواته بوډا یې، که یو خواته پلار یې، بلې خواته زوی یې، فرق نه کوي. که ډېر یې که لږ یې، نو دا د وخت سره هم فرق نه کوي. کاکي زموږ یو فولکلوري د یو ثقافتي لوبه ده چې سوکه سوکه د دې وطن څخه ختم کیږي. پر دا باندې به نن موږ مجلس کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب الله کزی. دا د زما یوټیوب چینل. هر ماخستن هر ماښام موږ دلته پر مختلف موضوعات باندې مجلسونه کوو. دا زما یوټیوب چینل دی، تاسو سبسکرایب کړئ او دا غنټۍ بټن دباو کړئ چې بیا هر ماښام دا ویډیو اول د واره در تاسو ته ورسیږي. دوستانو د لوبو دا سلسله او دا لړۍ جاري ده. نن به موږ پر کاکي باندې غږیږو. کاکي په تقریبا په دا بر صغیر، پاک و هند کې، افغانستان کې، په دغه علاقه کې اکثر په هر کلي کې، په هر ځای کېږي. په ښار کې دا کم سلو، لیکن په کلي کې اوس هم کېږي، لیکن په هغه غټه پیمانه نه کېږي لکه مازدیګر وخت چې به دا اوس یو 20-30 کاله مخکې زما په یاد دی. په هر مازدیګر هر ځای به کاکي کېدله. د هلکانو سره به غټې غټې غنې ورسره وې، لکړې به ورسره وې او دا رقم یا لرګیان به ورسره ولو. نو کاکیانې به جنجوړې کړې ولې او بازۍ به کولې. د هر چا سره به لرګیان ورسره و، سوباړې به ورسره و، تا چې ول جنګ له روان دي، دوی به نو بازۍ کولې نه. نو کله کله داسې سره وبخښمېدلو، د هغه لرګیان به یو بل ته هم سره ونیول. الله دې موږ بچاو کړي. نو دوستانو، کاکي یو داسې لوبه ده چې دا اوس څنګه کېږي دا به زه در وښوم. مازدیګر وخت وي، عموما داسې په یخ موسم کې، ډېر یخ هم نه وي، ډېره ګرمي هم نه وي، معتدل موسم وي. عموما مثلا مازدیګر وخت د وخت کې نسته، غرمه هم کوی سي، سهار هم کوی سي، هر څه کوی سي. لیکن عموما به دا زموږ په دې په وطن کې پښتانه ځوانان چې د مدرسې د سکولو څخه به راووتلو او هلکان به راووتل، نو بیا به مازدیګر فارغه سولو. مازدیګر به دغه لوبې کولې، مختلف لوبې به کولې. په هغې کې یو کاکي موله. کاکي چې دا داسې یو لرګی وي، دومره لکه دا یو لاس دومره غنه وي، لرګی وي او لکړه وي، ګول وول. د یو دا زموږ د زراعت څخه نه دي، د درختې چې دي، د سیبو غه، کله کله د انار غه، د توت غه، داسې نورې چې کومې درختې دي نه زموږ په وطن کې، دا چې وچې سي، نو دا یا په سیزن کې موسم خزا موسم وي نه، میوې یې ګرده شیان یې کړي، درختې دغه مړې یا بیدې پرتې یي نه، د یخ موسم وي نه. نو په دا مابین کې کوچنیانو ځوانان راولاړ سي، دا لرګیان چې دي هغه په چاقو یا په خنجر یا په یو شي باندې کاټ کې اره باندې، نو ګول وول یې دا لوړه دا خور چې دی د درختې غه، د لرګي غه، د غني غه، دا جن وسله یې، جن واړه یې او بالکل غنه دغه یې لڅه پڅه ټکه سپینه پاته سي. دا کم کوچني کوچني دانې چې یا شی په راشین سوي یا شاخلونه، هغه هم جن کاټي ښه یې وسولئ، برابر یې کړي، زبردسته نه، بالکل لکه نه د کرکټ ویکټه، بس دا رقم جن جوړه کړي نه. نو هغه خو نو خیر په مشینان کې جوړېږي، دا په کلي کې دی. دا ځوانان خپله په لګیا وي پر د دغه باندې، د
چاړه باندې یا په چاقو باندې دا رضوانان سره به پخوا ولو نن سبا خو نه استعمالي ښه کار کوي ابه دا لرګی به جوړ کړي دغه لرګی به جوړ کړي بیا به د دغه لرګي څخه دغه د یو 4 انچه یا 15 انچه دغه کښنی لرګی ټوکړه چې ده هغه به کاټ کړه دغه د زی چې ده د سرونه چې دي دا به هم د لږ ور تراش خراش کولو د نری به جوړه کړه نه داسې نری لکه دغه نه د پنسین څوک چې پنسین خدای وږد وي دا څوک چې موږ ورسلوو نه تراش کوو نو دا رقم به دا 4 انچه 15 انچه کم کښنی د غنی یا د لکړې ټوکړه چې ولا دا به می کاکې جن جوړه کله کښنی چې سرونه به مې تراش کراش کولو چې بیا د مځکې سره د لږ لوړ پرته یې نه اوس که دغه دومره لرګی پروت یا خو نو په مځکه دغه پروت نو دا سرونه دا زی به مې لږ ور وڅکولې او تراش خراش به مې ور وکړي چې بیا په دا غټه لکړه باندې د سیټ د خواڅه د یو زی د بلې خواڅه و نو هغه بیا د مځکې څخه په خپله په هواس د قدرت نظام دی نه چې په دا زی باندې ووایه دی په لکړه باندې هغه کاکي چې ده په اواز سي بیا چې په اواز سي دستي په ډیره پورتي باندې ډیره چسپاندي باندې لکړه در لاندې کې غنه در لاندې کې سوبړی در لاندې کې تس کې هلته لیرې چې تس کې دا ته وایي تکه یوه تکه نه دې ته تکه وایي نو په دا غنی یا لکړه باندې دغه کښنی کاکي وایي نو اوس دا لوبه څنګه کیږي شپږ الکوان یا 4 الکوان جفت وي هغه یو خواته سي شپږ یا 4 الکوان یو خواته سي 2 ټیمونه جوړ سي دا 2 خواوې جوړ سي نه یو ستا ملګری دی یو زما ملګری دی بیا د چا به اول واره څوک به اول د واره دا کاکي وایي لیرې به څي دا نورې به بیا تکې راوړي برته بیا هغه ګول دایره له راوړي نو دی ګول داسې دایره پر مځکه باندې جوړه کړي دا د همواره میدان باندې د پوست میدان باندې چې ډېر پوست هم نه داسې برابر میدان باندې چې ډېر همواره وي او ډېر کښته پورته د منډې دپاره چې دی هغه خراب ځای نه وي بلکې ښه میدان وي برابر میدان په ګلۍ کې هم کولی سي په صحرا کې هم کولی سي پر میداني هم کولی سي په کور کې هم کاکي کولی سي دا کښنیان یې کوي اکثر یې کوي یا د کور د باندې د کلي د کوڅې کې هم کولی سي نه اکثره څوک کې زخمي هم سي نو دا کاکي چې دوی کوي ګول ول دومره غټه دایره جوړه کړي نو غټ دایره جوړه کړي صحیح ده په دا کې اول د واره دا یو ټیم والا چې دی کاکي دی ونیسي داسې د مځکه باندې دی ونیسي دغه ونیسي دا لرګی دی ونیسي بل ته وایي چې اوس نو ته راتسې کوه دا دغه ته یعنې دا دایرې ته راتس که نه دې ته ایچ بیچ وایي نه ایچ بیچ ته راتس که نه نو ایچ بیچ مطلب دا دی چې یو هغه دایرې ته به موږ ورتسوو نه چې موږ چې اول د واره څوک ده که دا یو ټیم چې د خپله کاکي چې ده دا یوه دایرې ته ورتس کو په دایره کې دننه سوله نه نو هغوی وګټل اول د واره به هغه کاکي کوي که هغه د باندې ووتله صحیح ده نو بیا به دا یعنی د ایچ بیچ بعد دا عمل کیږي نه بیا به دا بل ټیم چې دی هغه به بیا کاکي کوي ویي بیا نه په لرګي بیا ویي دا نور بیا راوړي و دا دایرې له نه نو دا درې ټله کیږي نه ټله مطلب دا دی چې دا یو ټل دی وولی یو لرګی دی وولی خطا سلو او بل لرګی دی وولی درازګي پرې ودیوله کاکي ولاړه تقریبا 6 میټره اخواته د تسه کله نه ودیوله نه زور بای زور دی نه بیا دریم ټل ورلې بیا د پسوله بیا د لیرې تسه کله اوس څوک چې تکي لره تللی نه دا بل ټیم مخالف ټیم لتللی هغه بیا راتسي و دغه دایرې ته د کم ځای څخه چې بازي شروع سوي چیرې چې دا نور کلاړیان ولاړ دا خو د یو کلاړی دی اوس که نو ته دا کاکي دی ووایې نه پر دا مځکه باندې دا لرګی چې دی دا کاکي په ووایې که دا داسې په اواز سلو که دا داسې په اواز او چا کینچ کړي لکه د کرکټ ښه نه کینچ یې کوي بس هغه بیا آوټ سلو هغه بیا ختم سو د هغه واري ختم سو هغه مات سلو بیا به د هغه د ملګرو سبا بل راځي بیا به هغه کاکي وایي بیا مطلب په دا کې کینچ نیول یا کاکي نیول دا د مخالف کلاړي د اوټېدو یو لوبه ده
مطلب دا هغه پریم چند د برصغیر ډېر غټ رایټر او افسانه نګار هغه پر دا باندې کاکي باندې یو دې ته په اردو کې ګلي ډنډه وایي نه. دا خالي په پښتنو کې نه کېږي بلکې دا په صدیانو څخه په مختلف بلوڅانو کې هم شته، براویانو کې هم شته، په افغانستان او په ایران او په دا علاقو کې شته او په پنجابیانو کې هم شته. ګلي ډنډه ورته وایي نه. نو موږ چې دی هغه کاکي ورته وایي، لرګیو کاکي نه. نو سستا لوبه ده، ډېر ارزانه لوبه ده، د کرکټ غوندې ده. بس دا داسې دي نه بیټ غواړي نه پیډ غواړي نه هیلمټ غواړي. بس کاکي دې ووهله وې ټکي ووهه درر ځاګي چې ولاړه. نو که دا اول د واره لا دا دوی سره طی کړي چې بهي په 10 ټکو باندې در پلانکي ځاګي که موږ ورسوله، بیا زموږ یو ملګری چې دی هغه جیه پکه سوله، دې ته وایي جیه پخه سوله. یوه جیه پخه سوله، یوه جیه پخه سوله. نو مطلب که زه اوس آوټ هم سولم دا جیه زما سوله، ګویا نه یم آوټ. که چا کینچ هم کلم په دا مابین کې، ولې ما خو یوه جیه پخه کړې ده نه. یعنې 10 ټله مې ولیدې، هغه کوم ځاګی چې مکرر وي لکه نه هغه په کرکټ کې چې چکې ووایه، دا رقم یو خاص دایره یي نه. دا خو نو نه ده چې وایه در هغه ځاګي یې ورسوي در شار یې وباسي. یا دا د مخصوصه علاقه ده، که در هغه ووتلې کاکیانې په دا درې ټله باندې نه، په 10 ټله باندې، نو بیا یوه جیه چې دا هغه پخه سوه. چې که یوه جیه پخه سوله، بس بیا هغه دغه کلاړي که آوټ هم سولو، ولې د ده جیه پخه سوې ده. نو دا رقم کله یو ښه ناموره کاکي باز چې دی هغه 4-5 جیه پخه کړي، خپل هم جیه پخه کړي، د نورو غم جیه پخې کړي، د نور کلاړیانو غه، د نور ملګرو غه. دا د دې لکه هغه څوک چې عمرې له ولاړ سي، یوه عمره د ځان دپاره وکړي، یوه د مور دپاره وکړي، یوه د نیکه دپاره وکړي، یوه د نور دپاره. عمرې په عمرې کوي دی، خو نو دوري یا بس طوافونه کوي. نو ایم وروره که ښه کاکي باز ولو وروره چې هر څو جیې پخې کړي هغه د ده مرضي ده، دا نور دي نو ټکي راوړي پسې ګرځي. نو دا ډېر ښه یو لوبه ده، ډېر زبردسته. زما خپله په یاد دی دا په کوچنیوالي چې ما دا کاکي کوله، نو زما یو دوست دی او رشته دار مې هم دی، هغه اوس ډېر غټ افسر دی. هغه چې دا کاکي ته لرګی در لاندې کړي چې دا ویولئ، ما اوس د ده کاکي نیوله چې کینچوله مې دغه رالی کاکي راله، پر دا ځاګي مې ونښتله، پر دا پزه باندې نه. نو او در اوسه پورې دلته د نشان سته، د کاکي نشان سته. ګویا مطلب ما په کاکي کې ډېر بد ماره خوړلې ده نه، زخمي سوی یم نه. نو دا کله دا کاکي چې څوک جوړوي دا کوچنۍ دومره 4 انچه نه، کله څوک ورته دا ور واچوي شاوخوا ته دا زوی چې ور سولوي او تراشوي او چې دوی هغه سموي، نو په اور باندې نور داسې پخه کړي، طاقتوره کړي. وروره پخوا چې به د چا سره لکه نن سبا چې دا بیډ کرکټ د چا سره چې به پخوا کاکي و لرګی ولو، هغه به ډېر په ګلۍ کې په کلي کې ډېر نامور او ښه او مشهور هلک بلل کېدی. او د ده سره کاکي و لرګی سته، درځئ د ده سره بازي وکړو نه، هغوی سره به ښه شیان ورسره و. نو کاکي زموږ د علاقې دا ټکي به یې راوړلې چې دا ویوله، چې څوک چا به پسې منډه کېږه، څه به ستړی سولو، چې برته به یې دا کاکي راڅول هغه دغه لره، هغه دایرې لره، دایرې له به یې چې رارسوله نه، اشنګ به ورته ویلی نه، اشلنګ ولو مخل اشنګ ته به یې راڅول، دا دایرې ته به یې راڅول. نو ډېر به ستړی سولو نه. کله به چا ورته ویل ورسه یاره ورسه ټکي راوړه، اوس نو ټکي په تا باندې راوړم. په دا پښتنو وطن کې ګز دا مشهوره ده، وایي څنګه مې ټکي په در وایستلې نه. نو دا یو بل ته به یې لغات سره ورکوئ. نو دا یو ډېر زبردسته چې دا مازې به دې ووهله، مار به ولو نه، هغه چې ټیټه به دې ووهله، بس دې ته به یې ټکي ویلې، او چې 3-4 واره به یې دا ټله ووهلو نه، دې ته بیا وایي جیه یې پخه سوله.
او دوستانو دا زموږ د مینې او د محبت یو نشانه ده. دا زموږ لوبې اوس خو ګرده لوبې کاروباري سولې، بزنس سولې، هغه مینه او محبت او هغه شیان ګرده په لکه موږ چې د یو بلې صدۍ خبرې کوو، یو زړې خبرې کوو، دا د نوي ځوانان نوي کهول سره په خبر نه دي چې وروره کاکې په پښتنو وطن کې هم کیږي، په نورو علاقو کې هم کیږي، هر څوک په مختلف نامه ورته وایي. په اردو کې ګلي ډنډه ورته وایي، موږ چې دی هغه کاکي ورته وایو. اوس هم کله کله په دا یخ کې زه دا کوشنیان ووینم، دا کاکي چې کوي زړه مې وغواړي د پرېمچند رقم چې ما هم کاکي ورسره شو کړی و. کاکي پلار و زوی و لمسی هم کولی سي، یاران دوستان هم کولی سي، یو هلک و بل هلک هم کاکي سره کولی سي، او په ټیمو کې هم په ملګرو کې هم کیږي، مازدیګر وخت کیږي، او وخت یې مقرر نه دی چې در څو پرې ستړي سوي نه وي دغه کاکیانې کوي، او دا کله کله ډېر خطرناک وي، دا کاکي پر چا وینې او زخمی سي. نو دوستانو د پښتنو لوبې محبت، مینه، دوستي، اخوت، بایچاره، ورورګلوي او خنداګانې او ښایسته مزاج او ښه وطن او ښه ټولنه د دې سبب جوړیږي دغه لوبې. انشاءالله سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضر سو. حاضردم ما نقیب کلزي ته راکړئ اجازت. خو د هغه څه مخکې زما دا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ د بټن دباو کړئ، او دا پلی لیست کې په لوبو کې چې پلی لیست کې نور ویډیوګانې دي هغه هم وګورئ او یو بل ته په واتساپ کې سره واستوئ. حاضردم ما ته راکړئ اجازت. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.